کلب کې بیزوګانو وزنونه پورته کول. بیا وروسته درې نورې بیزوګانې د ځغاستې لپاره راغلې چې ټول ټال 12 بیزوګانې سوې. ووایاست څو بیزوګانو وزنونه پورته کول؟ ښه، دا د بیزوګانو هغه شمیر دی چې له اوله په کلب کې وي او وزنونه یې پورته کول. نو بیزوګانو چې وزنونه پورته کول څو دانې دي؟ دلته یې دا شکل راکړی. اوس به وګورو چې معنا یې څه ده. ښه، دلته څو دایرې دي؟ دلته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 دایرې. نو دا 17 د ټولو بیزوګانو شمیر دی چې اوس مهال په کلب کې دي. نو دا هم 17 دي. اوس مهال په کلب کې څو بیزوګانې دي؟ څو بیزوګانې سته دي؟ نو 17 دانې دي. اوس سربیره پر دې بیزوګانو درې نورې د ځغاستې دپاره راغلې. نو دا درې هماغه دي چې د ځغاستې لپاره راغلي. دا 1 2 3. نو له مخکې نه څو بیزوګانې وې؟ هغوی چې وزنونه یې پورته کول. نو دغه پاتې ټولې هغه دي چې وزنونه یې پورته کول. که وشمېرو نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 او 14. نو 14 بیزوګانو وزنونه پورته کول. دغه چې مې په ګلابي رنګ لیکلي. او بیا درې نورې راغلې او ځغاستې ته یې پیل وکړ او ټولې 17 دانې سوې. دا 17 بکسونه. نو څو دانې بیزوګانو وزنونه پورته کول؟ 14 دانو. 14 بیزوګانو. ښه، په بله لار یې هم حلولی سو. که ووایو چې په کلب کې یو څو بیزوګانو وزنونه پورته کول. بیا درې نورې دلته راغلې او له دې درې بیزوګانو سره ټولې بیزوګانې 17 سوې. نو یو عدد جمع 3 مساوي کیږي له 17 سره. یا ویلی سو چې 17 منفي 3 هغه درې چې نوې دلته راغلي. نو د دې افادې حاصل به موږ ته د مخکینیو بیزوګانو شمیر راکړي. په هره لاره چې حل کړو باید موږ ته 14 په لاس راسي. 17 منفي 3 که اوس داسې ووایو چې دا 17 له 11 ګونې او 7 یوګونو څخه جوړ سوي او که 3 یوګونې ترې لرې کړو لکه 7 منفي 3 چې 4 کیږي نو 17 منفي 3 به هم مساوي سي له 14 سره. راځئ یو بل مثال حل کړو چې د خان اکاډمۍ له مثالونو څخه دی. دلته ویلی سو چې ما د کلچو یوه کڅوړه وپیرله چې 14 د چاکلیټو کلچې یې درلودې. بیا کوچنۍ خور مې ترې ځینې کلچې وخوړلې او ما سره 8 دانې پاته سوې. 8 دانې را سره پاته سوې. نو زما خور څو کلچې خوړلې؟ ما سره په کڅوړه کې 14 کلچې وې. 14 کلچې. خور مې هم ترې ځینې وخوړلې. نو دا کلچې ختمې سوې او باید له نورو نه یې منفي کړو. خور چې مې وخوړلې هغه به په سوالیه وښیو. نو څو کلچې مې خور خوړلي؟ د هغې د خوړلو وروسته ما سره 8 دانې پاته سوې. 8 دانې کلچې. نو 14 منفي یو عدد مساوي دی له 8 سره. او یا په بله لاره که وغواړو د سوالیې دپاره یې حل کړو نو ویلی سو چې 14 تاسو شاید ووایاست چې هو 14 منفي 5 مساوي کیږي د 8 سره. نو د سوالیې قیمت به هم مساوي سي له 5 سره. او یا هم ویلی سو چې 14 منفي 8 14 منفي 8 مساوي کیږي له سوالیې سره. مساوي کیږي له سوالیې سره. یا هم وایو چې ما سره 8 کلچې پاته دي. ما سره پاته دي 8 کلچې او کوچنۍ خور مې ځینې کلچې خوړلي. نو دا هغه دي چې ما سره پاته دي جمع د هغو سره چې زما خور خوړلي. نو دا ټولې هغه کلچې دي چې له ما سره وې له اوله چې ما درلودې. نو د سوالیې ځواب مو پیدا کړ چې مساوي کیږي له 5 سره. نو خور مې 5 کلچې خوړلې وې. اوس پوښتنه دا ده کم ځواب د پوښتنې په حلولو کې زموږ سره مرسته کولی سي. ښه نو په دې خو پوه سوو چې د سوالیې ځواب مو 5 دی. نو 14 منفي 5 مساوي په 8 سره. اوس به یې ولیکو. د دې سوالیې پر ځای یې قیمت لیکو. نو د سوالیې پر ځای لیکو چې 14 منفي 5 مساوي 8 چې یوه سمه افاده ده او د دې پوښتنې عددي بڼه ده. کیدای سي چې دا سم ځواب وي
خو نه دی، ځکه دا 14 جمع 5 دي او 14 منفي 5 مساوي 8 دلته لاندې دی. نو له 14 کلچو نه مې 15 خور وخوړې او ما سره پاته سوې 8 کلچې. اوس به دا بل ځواب وګورو. 14 منفي 8 چې مساوي په 5 کېږي، خو دلته 14 منفي 8 مساوي 15 نه لرو. نو لاړ به سو بل ځواب ته. اوس دلته هم د سوالیې قیمت 15 دی، نو 8 جمع 15 مساوي په 14 سره. 15 جمع 8 مساوي 14 چې دا هم ګټور ځواب دی، ځکه پوهیږو چې 15 جمع 8 14 کېږي. یعنې کومه کلچې چې را سره پاته دي جمع د خور خوړل سوي کلچو سره مې مساوي کېږي له 14 سره چې له اوله را سره وي. 14 جمع 15 مساوي 18 چې زموږ په درد نه، ځکه 18 په پوښتنه کې هیڅ کومه برخه نه لري. دلته دا داسې معنا ورکوي لکه خور چې مې 15 نورې کلچې پخې کړې وي او بیا له نورو سره یو ځای ټولې 18 سوي وي. ما سره 8 کلچې پاته دي او 15 کلچې چې مې خور خوړلې وي ورسره نه یې جمع کوو بلکې منفي کوو یې ترې.